بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډېرو درنو او عزتمندو د رمضان المبارک د میاشتې اخیری عشره دا د عتق من النار یعنی د دوزخ د اور نه د آزادېدو هغه لس ورځې دي چې کوم مسلمان په صحیح طریقې سره د دې حق ادا کړي نو الله جل جلاله د هغه ازادي د دوزخ د اور نه کوي. عزتمندو اولینۍ 2 عشرې اغم تیری شوی او اوس دا عشره چې دا مشتمله د دې اعتکاف په یو لوی عبادت باندې او په نورو ډیرو عباداتو باندې دا یو بختوره عشره ده او لسیزه ده. الله دې مونږ او تاسو ته د دې د صحیح حق ادا کولو توفیق راکړي. په دې لسیزه کې د نړۍ ډیر مسلمانان په مختلفو ممالکو کې او منطقو کې اعتکاف ته ناست دي او که څوک نه دي ناست هغه د لیلة القدر په طلب کې لګیا دي او دا شوق لري هر سړی دا حرص لري او هر مسلمانه زنانه دا حرص لري چې د لیلة القدر د شپې د عبادت نه محرومه پاتې نشم. په دې طلب کې ډېر مسلمانان لګیا دي او خپله سعی او کوشش کوي او ډېر داسې بدقسمته خلک هم شته چې هغه سره خبر هم نه دي او نه ورسره دا تصور او دا فکر شته دی. عزتمندو د لیلة القدر شپه چې ده په دې 10 شپو کې پټه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک اول ښودلې وه دا شپه تعین ورته کړی و چې په فلانۍ شپه باندې به خو نبی علیہ السلام چې را روان شو چې صحابه کرامو ته دا شپه وښیي لاره کې د 2 کسو جنګ و نبی علیہ السلام مبارک ورتاو شو چې دا جنگ خلاص کی.
نو په عین د خلاصي په حالت کې تنې الله دا شپه یې راکړله. دې کې دې ته اشاره شو چې جنگ کول او لانجې کول دا یو سپیره کار دی او خراب کار دی. که دا ښه کار وی نو د الله پیغمبر نه به د جنگ په خلاصي کې لیلة القدر نه هېرېدله. جنگ ښه کار نه دی د مسلمانانو په مابین کې، او لانجې او جګړې دا د انسانانو کار نه دی. نو نبی علیہ السلام صحابو ته وفرمایل چې ما تعین کړی و، الله یې راته تعین ښودلی او خو ما نه دې وخت کې ایره شوله. نو بیا ورته وفرمایل چې فاطلبوها فی العشر الاواخر، په لس اخرینو شپو کې طلب کوئ. تحروها وی لټوئ په لسو اواخرو شپو کې. او ځینې روایتو کې راځي چې فی الوتر منها په طاق شپو کې، یعنی لکه یویشتم شو یا دا بېګاله درویشتم شپه ده او پنځه-ویشتم، اوویشتم او نهه-ویشتم، دغه طاق شپې چې دی په دې کې طلب کوي. تحروها فی الوتر منها، طلب یې کوي په طاق شپو کې. لس اخرینو طاق شپو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي تاسو لیلة القدر طلب کوي. لیلة القدر چې الله پټه وساتله په دې کې هم د الله خپل حکمت دی او تعین د نبی علیہ السلام نه ایر کړلو. لوی حکمت پکې دا دی چې امت به تمام لس واړه شپې د دې په لټه کې تېرې کړي. یوازې یوه شپه نه بلکې دا لس شپې به د دې په لټه کې تېرې کړي. یوازې طاقم نه، ځکه نه معلومات نشته دی. ځینې وخت کې د یو ملک روجه صحیح دا خو د مختلفو ممالکو دي، او موږ او تاسې سعودي سره نیسو، د پاکستان او د هند دا بیل ترتیب دی. موږ نه اکثر یو ورځ وروسته یي، نو څه پته لګي هغوی هم تحقیقات کوي چې د هغوی رښتیا وي صحیح. زموږ سعودي پکې ساوه شوی، او دا هم امکان لري چې د سعودي صحیح هغوی ساوه شوي، نو یو خو به خامخا صحیح وي. نو امکان لري چې د هغوی په طاق شپه کې راشي، او امکان لري چې زموږ په طاق شپه کې راشي. دا دواړه امکانات شته. نو لس واړه شپې ورته ایښې تېرول پکار دي. ځکه د هند او د پاکستان علما او بزرګان هغه اوچت علما دي او ډېر کلک تحقیق کوي. دا نه چې ګنې هغه خدای نه مني غلطه طریقه ده او دا مونږ صحیح وو، یا ګنې موږ په غلطه هغوی په صحیح دي. هغوی خپل تحقیق کوي، سعودي خپل تحقیق کوي. ځینې وخت کې سعودي هم په خپل تحقیق کې تېر وځي غلط شي، بیا وروسته اعلان هم وکړي ولا یوه مه خوړه. دا انسان دی خپل جدوجهد او خپل کوشش هر څوک په کار اچوي. نو دی وجه نه لس واړه شپې ویښې تېرول په کار دي پکې. او دا شپه الله پټه وساتله او دې کې خپل حکمت دی. لکه څنګه چې اسم اعظم په قرآن پاک کې پټ دی. ما درته تېره جمعه ویلي چې څلور شیان دي چې الله په څلورو شیانو کې پټ ساتلي دي. یو حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په شواروز کې یو ساعت دی لا یوافقها رجل مؤمن، او داسې حدیث کې راځي چې رجل مؤمن مسلمان سړی یا ښځه په دغه څلېرې ساعتو کې یو ساعت دی د جمعې په شواروز کې چې هر یو سوال پکې الله نه وغواړي الله یې قبلوي. خو الله هغه ساعت پټ ساتلی دی، څه معلومات نشته چې کوم یو وخت د جمعې د شپې د ماښام نه رانیولې تر نن ماښامه پورې دا غونډ څلېرې ساعتو کې یو وخت دی. لږ وخت دی 5 دقیقې دي یا 10 دقیقې دي یا ګنټه ده مثلا، خو دا ساعت پټ ساتل شوی دې دپاره چې مسلمان د جمعې په ورځ سخت طلب وکړي. ځینې علماو لیکلي دا دوو خطبو په مابین کې چې امام کینی دغه وخت کې دی، خو لاس به نه جګوئ، زړه کې به د یو شي سوال چې الله نه غواړئ. او ځینې علماو لیکلي نه، امام چې خطبه ختمه کړي او مسلې ته ځي دغه لږ وخت کې دا وخت. او راجح قول دا دی، قوي قول زمونږ د امام صاحب رایم دې طرف ته ده چې د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه وروسته او د ماښام د مانځه نه مخکې د انور غورځېدو نه لږ مخکې دغه وخت د سوال قبلېدو دی. نور والله اعلم ډېر اقوال دي په دې کې. نو د جمعې په شواروز کې الله د سوال قبلېدو هغه وخت پټ ساتلی دی، چاته یې ښودلی نه دی علت تعین. دې دپاره چې مسلمان په ټول شواروز کې کوشش وکړي. دارنګې الله پاک په دې بندګانو کې د الله دوستان او اولیاء شته، خو الله خپل اولیاء په دې دوستانو کې په بندګانو کې پټ ساتلي. دا یې چاته نه دی ښودلی چې دا فلانې د الله ولی دی یا دا ولی دی.
دې دپاره چې مسلمان د تمامو مسلمانانو احترام وساتي او قدر عزت وکړي. هسې نه چې زه یو چا ته کنځلې وکړم، سپکې سپړودې وکړم، هغه د الله ولی نو په غضب باندې به ککړ شم. ځکه نبی علیه السلام فرمایي من عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما د اولیاو سره دشمني کوي دې ته زما اعلان د جنگ دی. د الله اولیاء شته که نه؟ هر وخت کې شته. نو الله خپل ولی په دې دوست په بندګانو کې پټ ساتلی دی، خپل دوست. الله د اولیاءو د مبارک قرآن پاک کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار د الله اولیاء چې دي نه به پیری او نه به غمجن کېږي، قبر کې به هم خوشحاله آخرت کې به هم بې خطري او بېیري. الله وایي دا هغه خلک دي آمنو چې ایمان یې راوړو په صحیح طریقه، وکانو یتقون او د الله نه یریږي او تقوا پکې موجوده. دا د الله اولیاء دي. الله فرمایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره. دغه اولیاء ته خوشحالي او زیری دی په ژوند د دنیا کې به او په آخرت کې ورته زیری دی. دنیا کې په اولیاء یره نه که ټوله دنیا په بله باندې اوړي د الله اولیاء، هغوی ته الله د زړه اطمینان ورکړي، خوشحالي ورکړي، ځکه د الله باندې ایمان قوي. دا یې عقیده چې مرګ یو ورځ را روان دی، هسې به مرم. په دې حالاتو کې نه مضطرب کېږي لکه دا نن سبا حالاتو کې خلک مضطرب دي. څوک چې منځونه نه کوي، الله سره رابطه کمزورې ده، دا غټ خلک، دا ځان له چې پوی خلک وایي، دا دومره اضطرابي کیفیت کې پرېوتي دي چې د انسانیت نه هم ځانونه ایستي. لرې ځای نه درته لاس خوځوي، مه رانږدې کېږه، لا مساس مه رانږدې کېږه. سامري ته چې موسی علیه السلام خیره کړې وه، سامري خیر جوړ کړی او خلک یې د هغې په عبادت اخته کړي وو. موسی علیه السلام ورته خیره وکړه ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس. الله دې په ژوند کې په داسې مرض واړوه چې ګوتې څوک دوړي ته ورته چې لاس مه راوړی، همغې ځای نه په خیر رالې. هغه لا مساس نن سبا په دې خلکو عملي شو. وان لک موعدا لن تخلفه. او ستا یو ورځ را روانه ده چې هغې نه به بچ نه شي، هغې کې به دې الله راونیسي، یعنې د قیامت په ورځ. موسی علیه السلام ورته خیره کړې وه چې ته په ژوند کې په داسې مرض واوړې چې لا مساس چغې وې. دا د الله نه لرېوالی دی، نور څه نه دي. الله وایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا. دی اولیاءو ته په ژوند د دنیا کې ښایسته ژوند دی، د خوشحالۍ، زړه به یې خوشحاله، اطمینان به ورسره، سرور به ورسره. دا نه چې پیسې به ورسره ډېري، دا نه چې بنګلې او موټرې به ډېري، غریب به خوشحاله به. یو سړی به دولتمند وي، ورخطا به چې یاره دا به څه چل کېږي او دا به څنګه حالات راځي، او مرم به او مړ کېږم به او دا به کېږم هغه به کېږم. نو د الله اولیاء د الله په بندگانو کې پټ دي. دارنګې الله رب العزت اسم اعظم په قرآن پاک کې پټ ساتلی دی. اسم اعظم دا هغه د الله نوم دی چې هر یو سوال پې وکړي، الذي اذا دعي به اجابه واذا سئل به اعطى. چې کله پې الله نه دعا وغوښتل شي الله یې قبلوي، او کله چې پې الله نه سوال وشي الله یې ورکوي. دا اسم اعظم په قرآن پاک کې پټ دی. د دې اسم اعظم په برکت باندې قرآن پاک کې یو قصه په سوره نمل کې راغلی ده، د دې په رابطه باندې چې یو آصف بن برخیا په یو لوی کمال ښکاره کړی او واقعه داسې ده. سلیمان علیه السلام د خپل لښکر سره په وادي النمل مقام باندې تېرېدو. دا د میږو یو لوی میدان و، میږي پکې ډېر زیات و. د میږو خپله باچهي وه پکې، هغې ته وادي النمل وایي. سلیمان علیه السلام به چې د مانځه وخت شو تخت به یې راکېستو، په ځمکه به کېناست، امر به یې وکړو هدهد، ملاچرګک ته عربي کې هدهد وایي. دا یو مرغه دی، دې ته الله دا انجینري ورکړې چې په ځمکه ټونګي ووایي، لاندې معلوموي چې دې ځمکه کې لاندې 20 ګزه یا 30 ګزه کې اوبه دي یا 80 ګزه کې اوبه دي. دا د اوبو ځای هدهد ګورې معلوموي. ښه الله دې مرغانو ته خپل کمالات ورکړي دي. ځینې شیانو ته حیات الحیوان یو کتاب دی 2 جلده کې، هغې کې لیکلي دا د غوا د غلام د پورې چې کونې نښلي، کونې دې ته الله دومره قوه شامه ورکړي، دا بوی راښکل 80 کیلومتره کې دا غوا معلوموي چې دې ځای کې ولاړه ده، چې دې ځای نه تورخم کې غوا ولاړه، دې ځای پورې ورته بوی را رسېږي. ګورې ښه دا کارغان ته لږه غوښه میده کوه،
د شرشۍ نه کارغه به ځان را رسې سرشۍ پورې هغه له د غوښې بوی ورشي چې دغه ځای کې شته دا حیواناتو ته الله دا حواس ورکړي او دا قوتونه ورکړي دا صرف انسانان نه دي چې دومره قوه عاقله الله ورکړي حیواناتو ته به حیران شي حیات الحیوان تاسو ولولئ نو هدهد چې معلومات کوي چې ځمکه کې اوبه دي د مانځه وخت سلیمان علیه السلام تخ نه کېوتو ویللی هدهد ته غږ کوي چې راشي هغه به ټونګي ووالي چې دلته شته به یې به پیری نه وي انجینران راله زر زر په ظرف د 10 دقیقو کې به لوی کاریز راوویست اکثره زاړه کاریزونه اوس هم داسې شته چې امکان لري دا د سلیمان علیه السلام د وخت کاریزونه ویل هدهد نو ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین دا ولې نه ګورم که چېرته غایب دی نشته لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين که ګوتو ته راغی څه شو خلک ورته نشته خو ورک دی وی یا به یې لالوم یا به ورته عذاب شدید ورکوم بړکې به ترې وباسم نور ته به یې غورځوم او یا به ما ته دلیل راوړي چې ولې غیر حاضر یم شاګرد څنګه د استاد نه غیر حاضر شي سلیمان علیه السلام د ټولو مرغانو په ژبه پوهېدلو د چینجو په ژبه د لیوانو د زمرینو الله داسې قوت علمي ورکړی چې په دنیا یو بشر ته الله هغسې نه دی ورکړی پیرین انسانان د پیرینو مابسونه یې جوړ کړي و آخرین مقرنین فی الاصفاد الله وایي نور پیرین په زنځیرونو تړلو جیلونو کې یې اچولي وو نو الله وایي لږ وخت لا نه و تېر فمکث غیر بعید ډېر وخت نه و تېر چې هدهد را ورسېد سلیمان علیه السلام ورته راشه ولې چېرته تللی وې غیر حاضر وې نه وې خو موږ دې د مانځه ناوخته کړو شابه ټونګي ووالې اوبه راووتې مونځونه یې وکړه ویل چېرته تللی وې هغه ورته ویل صاحب احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین ما داسې یو علم راوړلو چې تا ته هغه علم نه دی حاصل شوی ښه تا سره هغه علم نشته د الله پیغمبره سره د دې دومره لویه بادشاهي او پیغمبرۍ او ما یو علم راوړی دی او تا ته مې د سبا د ښار نه یو یقیني خبر راوړی دی یقیني خبر چې اوس به درته راپور واورومه دی د سبا ښار ته په دومره لږ وخت کې تللی و سبا یو علاقه ده سلیمان علیه السلام په شام کې و دې وخت کې ویل سبا ښار نه مې درته یقین راوړی یقیني خبر دین علماو دا خبره مې استنباط کړې ده چې دا لازمه نه ده چې یو سړی لوی عالمي او بل به کشري هغه سره به یو مسله معلومه لوی عالم ته به نه معلومه یا یو امي ته به یو مسله معلومه دا ټول علم خو یو الله سره دی ګوره هدهد ته معلومه و سلیمان علیه السلام ته نو معلوم خپله ورته وایي ما داسې علم حاصل کو چې تا سره نشته عربي کې یو مقوله ده رب نهر یکون فیه ما لیس فی بحر ډېر کله چې په یو نیر کې داسې شیونه موجود دي چې دریاب کې نه ویل څه شی دی ولید وایه ویل انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ما یوه ښځه ولیدله ښځه چې د سبا د ښار باچهي کوله او د دنیا هر شی د هغه سره موجود الله ورته هر شی ورکړی یو لوی تخت به الله ورته ورکړی لوی تخت ولها عرش عظیم دومره لوی تخت و چې هغې باندې 80,000 چوکۍ به پرتې وي او هغې باندې به ورسره وزیران ناست و کابینه به ناسته و دا د بلقیس تخت و مفسرینو د دې جلۍ نوم بلقیس ښودلی دی چې دا هدهد کومه ښودلي قرآن پاک کې خو نوم نه دی راغلی خو امرأتن یوه ښځه او بیا ورته وایي وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله ما ولیدله د الله پیغمبره چې ده او د ده ټول قوم د الله نه بغیر د نور عبادت کو دا خلک نور پرست و زردشتینو نو سلیمان علیه السلام الا په چابکۍ سره زه معلومات کوم چې ته رښتیا وایې که دروغ وایې د یو کس خبره به نه باوروئ یو دوه درې به لیږئ بله ترجمه کې هم دا شی تېر شو چا چې درته د یو قوم د خوا نه یو راپور را ورسو د مخې به اقدام نه کې تحقیق پکې معلومات پکې سلیمان علیه السلام ورته ویل ننظرو اصدقت ام كنت من الكاذبین زه ګورم چې رښتیا وایې که دروغ وایې زه خط ولیکلو خط ولیکو خط کې داسې ولیکل انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین لن خطو خود مطلب نه ډکو دا د سلیمان د طرف نه دی او مضمون د خط دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم ځان به اوچت نه ګڼې او ما ته راشه په داسې حال کې چې مسلمان ایمان به راوړي ځان دلته حاضر کړه بس دی ولیکو ویل دا خط واوړه ورشه دا واړه
ملا چرګک ټونګه کې ونیو ورې وړو د بلقیس یوه لویه کوټه وه یو کوټه کې بله وه بله کې بله وه دننه یو لویه کوټه وه هغه تخت پکې پروت و په کوټو کې دننه پروت په زنځیرونو یې تړلی او دا تخت یو لوی عالم د خدای و هغې باندې به بلقیس غرمه کې اوده کېده او د کوټې په یو دریمڅه وه لویه دا کلارې اوده ده د غرمې خوب کې قیلوله کې ملا چرګک وله دریمڅه کې کېناست خط ورته په دې سینه باندې ور وغورځو او اخوا ورته کېناست ځکه هغه ورته ویلي چې ورته به کېنې وبه ګورې چې څه جواب درکوي هدهد کېناست دا چې راجګه شو چې ولید انه من سلیمان څوک شو وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی ما ته ویلي چې راشه راته اسلام راوړه دا څوک قوت کې انسان دی چې مالی دړکه راکړي ورخطا شو داسې منډه حیرانه شوه چې یا الله نه دروازه خلاصه شوې نه زنځیر مات شوی دی دا د کوم طرف نه دا خط راغی دا سلیمان څوک دی چې داسې په هوا کې خط راغی چې کوټې ټولې کلپې دي زر کنجګان راواستې ورونه خلاص نو دا بلقیس راووته او ټوله کابینه یې راجمع تمامه کابینه وزیران و شورا یو ہنگامی اجلاس دائر پاکستانیانو باخبارات کے روڑے اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس دائر ہو گیا ہنگامی اجلاس دیتے وہ چیو ناچا پا ملک تے و خطر متوجی شی او د خطری زنگ ہوئی تمام وزیران را جمع شو فوج وزیر دفاع طول تیار سی بلقیس ورتغت کہ یا ایوہ الملعو انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلم اے کابینی اے سردارانو وزیرانو ماتے و عزت من خطر آگلے دے سلیمان دے طرف لے دے و مضمونی دا دے چی بسم اللہ نورستے پکلی کلی چی اللہ تعلو علی ما سر ببدماشی نکوے گوارے خوا زعام انسان نیما واتونی ما تراشی مسلمین و تسلیمم شیوی مانم راوڑی دا توب دے چی مالی دارا کرا کری سوکم او زتر اغی پوری وی مشورہ دغا نکم اقدام نکم ترسو چی تاسو طولو مشورہ نی را کری اغی ورتوینا چی سیب نحن اولو قوت و اولو باس شدید من تا اللہ لوی طاقت را کری اللہ ہوئی نمانا نخویل من قوت والیو طاقت والیو جنگ والیو پوجینیو والامر الیکی صرف ستا امر تا منتظریو امرو کچی سلیمان السلام دار تا سردر تا ختم ورزوبی امر کوا نداو خيار خزوا ورتویل چې ان الملوک اذا دخلوا قريه نفسدوها بادشاہان چې کله په بل بادشاہ ورزي یو بادشاہي چې په بل ور داخليږي ملک فاسدي وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون او عزت من خلق ذلیل کیږي د افغانستان عزت من خلقو چې کله د خپل دیری او کور نه وتلی پاکستان کې د ذلت سره مخامخ ولي چې روسان په منګ رااله اغا عزتمن خلق د نومو د نامې والا خلق او د لوړ مقام والا خلق الته د ماجرو او د کابلینو پولیس کې رااله ګورې او خارج کې چې کوم افغانان د ایران کې ولې څه عزت دی باور وکړئ ما واورئ چې لږ مریض و شکې پرې راغلی چې دا کورونا دی د زارو ستنې ولول افغانان یې په ځای مړه داسې کار یې ورسره دي ملکونو کې همداسې کوي لندن کې امریکا کې دا داسې ورشي ځان ایمان نه خلاص کړي ولا زه اسلام نه تنګ شوی یم ولته افغانستان کې د زور روجې وي او د زور منځونه ورانه وسیب عیسویت نه خوښ دی هی خدای دې خونه ورانه که په دا کار قسم بالله چې همداسې کوي خطونه جوړوي پاکستان کې خطونه جوړ کړي یو د طالب په نوم یو خط یو چا وله جوړ کړی ته پې ټاپهوالې ورپسې وارننګ چې هلکه الانوم دې نه دې پرېږدم د ځانه یو جوړ کړی دا ځان ته جیب کې چې وګوره ما پسې خط هم رالېږلی نو دا ستا ایمان دی او ستا وجدان او ضمیر تاله دا وایي دی ایمان نظام خلاصې الله دې تباک نو عرض مې دا کوي عزتمند چې هغه ورته ویل چې ملکونه چې یو بل سره سر واړئ نو خلق بې عزته کېږي بالآخر بلقیس دا خوښه کویل زه څه ډالۍ ورلېږم سلیمان علیه السلام ته ډالۍ او تحفې ورلېږم ګورم چې څه شی را واپس کوي سلیمان علیه السلام ته ډېرې تحفې او سره او سپین واقعات خوږ دي خو لنډ خپل هدف ته پکې راځم سلیمان علیه السلام چې ولید بیرته ورته واپس که ویل زه تاسې دا ویسئ ما ته چې الله څه راکړي دي نه ډېر غوره دي دې پورې زه خاندم او زه پیغمبر یم پیغمبر ډالۍ نه علي او بلقیس یم ویلي که یو انسان یو بادشاهی دنیا طلب یې دا به وایي بیا ورسره جنګېږو وویه او که دا واپس کړي نو دا خدای والا سړی دی واقعي پیغمبر دی بیا د جنګ امکان ورسره نشته ځان پرې نه خراب کوو دا هوښیاره ښځه چې کله یې ډالۍ واپس کړي هغې ویل ولا چې دا دنیا یې وانه غسته دا
د آخرت والا سړی دی او د الله پیغمبر دی نو دې سره د جنگ ادراک نشته. مطلب لښکر یې تیارې کې او په طرف د سلیمان علیه السلام وروخوځېده. سلیمان علیه السلام ته خبر راغی د وحي په ذریعه الله ورته ویل چې بلقیس را روانه ده. هغه تختې لویو کوټو کې بند کړی او کلپونه او زنځیرونو کې ښه کلک بند کړلو او نور روانه شو. وزیران هم ورسره دي او دا د بېنظیر بوټو غوندې مخکې ده او فوجیان ورپسې دي او را روانه ده سلیمان علیه السلام ته. هلته سلیمان علیه السلام خپل تخت بادشاهي تخت باندې ناست دی. اواز یې وکړو ایکم یاتیني بعرشها، څوک به ما ته د بلقیس تخت راورسوي چې هغه لا نه راغلی او دلته چې راځي چې تخت یې مخکې پروت دي. قال عفریت من الجن انا آتیک به. عفریت یو سرکشه پیریو ناړامه پیری بدماش د پیریانو مشر ده ورته ویل صاحب زه به یې درته راورسوم. ویل څومره وخت کې به یې راوړې؟ ویل قبل ان تقوم من مقامک، د دې ځای نه به لا نه جګ شوی 12 بجو پورې رسمي کاري که نه رسمیات به دې لا نه ختم 12 بجو پورې او دا داسې 9 بجې وې چې را رسېدلی به. سلیمان علیه السلام ورته ویل دا دې اوږده موده وښوده کېدای شي هغه 12 نه مخکې راورسي. زمونږ دا مقصد دی چې هغه لا نه راسي راغلی. الله وایي قال الذي عنده علم من الكتاب، هغه سړی چې الله ورته علم د کتاب ورکړی او دا هغه اسم اعظم دی چې ما درته ویلي قرآن کې اسم اعظم شته خو یو ځای کې پټ دی. قال الذي عنده علم من الكتاب، ویل هغه سړي چې هغه سره علم د کتاب او د الله اسم اعظم ورته یادو. د دې سړي نوم علماو ښودلی آصف بن برخیا، دا د سلیمان علیه السلام د تره زوی او د ده وزیرو او وزیر اعظم یو ډېر نږدې ورته او د الله ولي مو، ځکه د پیغمبر په مجلس کې چې کیني خو صحابي که نه. ده ته اسم اعظم یادو. ده ورته ویل انا آتیک به، زه یې درته راوړم صاحب. ویل تی څومره وخت کې راوړي؟ هغې خو رانه وویله چې دفتر نه به لا نه جګ شی راوړم بیا. ویل انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، چې سترګو ته به دې رب نی ورکړې بیا به یې درته راورسو. وانی علیه لقوی امین، او زه په دې کار باندې پوره ځواکمن یم او امانتدار یم، یو مشکړه به هم پکې نه خرابېږي او پوره قوت پې لرم. دا ولی الله په خپل کرامت کې پوره اعتماد چې الله ما ته دا قوت راکړی دی. دا قوت الله اولیاء او پیغمبرانو ته ورکړی، انبیاو ته د معجزې، اولیاو ته د کرامت. ویل زه یې درته رارسوم. ویل زه راوړه. الله فرمایي فلما رآه مستقرا عنده، سلیمان علیه السلام چې بره ولید او لاندې ولیدلو هو بلا تخت مخکې پروت دی. ځینې علماو لیکلي ځمکه یې چیرې که راننوتو، دلته ځمکه چیرې که راووتو، او ځینې وایي په هوا راغی. انو د الله کار دی چې په هره طریقه راوړي. آصف بن برخیا چې دا ټکې وکړو سلیمان علیه السلام ورسره ومنله، وایي لاندې کېوتو ویل 2 رکعته مونځ کوم. 2 رکعته مونځ یې وکړو او څه وظایف یې ویله. خو اکثره روایتو کې دا راځي چې یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. دا یو څو واري ویل سلیمان علیه السلام ته بره وګوره چې بره یې ولید او لاندې ولید بیا تخت مخکې پروت. دا هغه اسم اعظم و. نو ځکه اکثر علماو لیکلي چې په یا حی یا قیوم کې اسم اعظم دی، او ځینې لیکلي الله لا اله الا هو الحی القیوم کې اسم اعظم دی. ځینې وایي والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، دې کې اسم اعظم دی. بنابر هر تفسیر ډېر روایت کې پکې ځینې په لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هر چاته چې هر مشکل پیښ شو دغه چې ما درته دا کوم کلمات ویله دې کې روایت مختلف دي او ځینې دعاګانې احادیثو کې راغلي چې هغې کې د اسم اعظم امکانات شته، لکه اللهم انی اسألک بانی اشهد انک انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حدیث کې راځي چې دې کې اسم اعظم دی. امکان لري چې دا ټول اسم اعظم مختلف انواع سره دا چې کله چاله څه مشکل پیښ شي سخت دغه شیونه بار بار وایه بیا الله نه دعا کوئ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. دا ډېر وایه او الله نه به سوال غواړئ و یو ورځ بنی مسلسل به جاری ساتي. الله به ستاسې مشکل داسې نابود کړي چې په خپلو سترګو به یې وګورئ. خو شرط به پکې دی چې د الله اوامر به منې. ګورئ ښه د الله خبره به منې. دویمه سپاره کې الله دا شرط ذکر کړی. الله وایي اجیب دعوة الداعي اذا دعاني، زه قبلومه دعا د هر دعا کوونکي چې کله مانه وغواړي، چې کله مانه دعا وغواړي زه قبلوم د هر یو دعا کوونکي. خو شرط دا لګولی فلیستجیبوا لي، نو زما خبره دې مداخله کومني. الله وایي
زما دې ومني که نه چې زه خبره ومنم چې زما نه مني ټول مني نه مني چې مشکل کې راګیر شي بیا وایي یا الله یا الله بیا چېرته منمه 5 وخته مونځ به په جمع کوئ روجې به نه خورئ او دارنګې زکات به نه ایساروئ مسلمان ته به ضرر نه رسوئ الله ته به ځان تسلیموئ څه ناڅه نفل عبادت به هم کوئ د الله د حدودو به احترام ساتئ د الله د حدودو بې قدري به نه کوئ دا کوئ بیا چې څه مشکل درته راشي په الله باور وکئ دا تجربه شوي اولیاو پې تجربې کړي او موږ غوندې ګناهګار هم پې تجربې کړي ما سختو حالاتو کې دا تجربه کړې ده چې دغسې وظایف وې چې مخې له دې غرم جوړي الله به هغه غرم نابود باد کوي او ختموي به ځکه الله ډېر کریم ذات دی او الله به مشکل رفع کوي دشمن ظالم خطرناک انسان مالی مشکل بدني مشکل دا ټول الله ختموي باور وکئ یو سخت مریض دوایانې مې ډېرې ورته ورکړې نه ښه کېدو مال ودرېږه ما سره وظیفه شته دا خو څه ما نه ده ایجاد کړې دا خو نبي علیه السلام ښودلي یا زموږ د امت اصلافو بزرګانو ښودلي خو موږ یې ویلي چې وکئ چې هغه مې شروع کړو 10 دقیقې نه وې تېرې په الله باور وکړئ چې روغ جوړ شو هغه سړی ماشوم یو بل مریض او جلال آباد کې مې پې دا ډاکټران ډېر ولټول او بیا ما ورته وظیفه ولیکله هغه یو ذره فرق یې نه کولو او چا به دا دې شي کې ډېر سپېشلیسټ دی او دا پروفیسر دی بیا ما هغه وظیفه ونه ولیکله چې هغه بنیادم وکړه وظیفه الله داسې ټیک ټاک کړو چې اوس یې هغه مرض ورک دی بلکل ختم شو هغې خپله وکړه من خپله یې وکړه ځکه هر یو مسلمان دی یو موږ خو نه یو تاسو موږ ښه مسلمانان یې الحمدلله ښه ایمان مضبوط دی ښه اعمال ښایسته دي او بل الله دا وعده کړي چې د هر یو دعا کوونکي دعا قبلومه یو چاته یو څوک راغی ویل صاحب داسې څوک درته معلوم نه دی چې دوای قبلیږي خلک وایي که نه چې د یو چا دوا قبلیږي چې ته دوا والم چې ماله دوا وکړه دا خبرې له سوچ کوئ هغې وله څه ناشنا جواب ورکړو ویل داسې څوک درته نه دی معلوم په دې ښار کې چې دوای قبلیږي مستجاب الدعوتي هغه ورته ویل داسې څوک خو راته نه دی معلوم چې دعای قبلیږي خو داسې څوک راته معلوم دی چې دوا قبلی داسې څوک درته ښودلی شم چې دوا قبلی الله یې قبلی که نه ته یې وکستام قبلی الله ته په صحیح شرایطو دعا وکړه حرام مه خوره الله ته ځان وسپاره دا راته معلوم دی چې هغه الله سبحانه وتعالی دی نو عرض مې دا کوي عزتمندو باقي واقعه پاتې شوه به درته بیا بله جمعه وکړمه چې بیا څه وشو تختې چې راوړو سورت نمل کې الله دا ذکر کړې ده دا یې د اسم اعظم په برکت راوړو الله اسم اعظم په قرآن پاک کې پټ ساتلی الله لیلة القدر په دغې 10 شپو کې پټه ساتلې بېګا له 23 شپه د دې کې کلک امکانات شته دا باقي مانده طاق شپې دا ویښې تېرې کوي جفت شپې م ورسره ویښې تېرې کوي 22 23 ځکه ما درته ویل امکان لري روژه کې بعضې وخت د میاشتې لیدونکي خطا شي هغه بل دغه صحیح وي اندازه صحیح وي نو دا 10 باقي مانده 8 شپې دا ویښې تېرې کوي که ټوله شپه ویښه نه شي تېرولی 1 ساعت ودرېږه نیم ساعت ودرېږه پیشنمي ته چې راپاڅېدې 8 رکعته تهجد دا خو خامخا وکئ عزتمندو الله نه غوښتنه وکئ د تېرو ګناهونو مغفرت الله نه وغواړئ د ټولې امت مسلمه او د وطن د مسلمانانو او د وطن او د خاورې دپاره دعاګانې الله نه وغواړئ چې الله دلته قلاري او امن او صلح راوړي یو ښایسته نظام او یو ښایسته امن او فضا رامنځته شي دا زمونږ او ستاسې د ټولو په خیر ده چې زمونږ وطن کې خیري کلاري صلحی جنګ نه نو عبادتونه به ښایسته وشي جوماتونه به ډک شي دا څه حال دی انقلابي باور وکړئ پروسه کال نه بل کال زه سرشهي کې ومه او جوماتو کې 2-3 حادثې وشوې ټول جوماتونه پلک شو ختمونه بند شو که چا 10 سپارې ویلې که چا 15 نیمایي کې ختمونه بند شو تراویح بندې شومه داسې عذاب الهي په دې وطن را نازل شو داسې حال دی خوږیاڼو کې زه ومه د واړه اختر په ورځ یې 2 جنازې راوړې مونږ ویل دا ولې وایي دا پلار او زوی اعتکاف ته ناست وو هغه دشمن ورته څارلو یا داسې زموږ افغانان دومره بې رحمه خلک دي لرې دا زیرو ورته ناست وو چې اعتکاف نه څنګه د اختر په شپه راوتلي 10 پلار او زوی دواړه ایشتلي دي دغه ځای کې ایشتلي جنازې راوړې مونږ وکړو په دې خلکو به څه الله رحم وکړي الله اوس هم مهربانه دی چې مونږ سره اوس هم د رحم معامله کوي مونږ د کاڼو مستحق یو چې راوی ورې دومره ظلم هلکه بل وخت تا سره نه بله موقع نه وه چې د اختر په شپه اعتکاف ته ناست دي او الله ته یې توبې ته د رب نه دومره نه یېرېږي یعنې دا سړی به م الله والی خو مونږ خو نه پېژنو که نه الله یې بېغر کوي دا خو چا چاله معلوم شي ورته چې دې دا ظلم کړی والله راونیو په قهر یې اخته کړو داسې کېږي الله ظالم سړي ته ګورې نه ګوري ظالم سړی الله وهي نو دا حال دی زمونږ الله نه سوال وکړو اعتکاف والا عام مسلمانان الله ته ژړا او فریاد وکړو ګناهونو مغفرت الله نه وغواړو او د وطن او د عام امت مسلمه د ټول امت مسلمه چې د نړۍ په هر کونج کې مسلمانان دي او تکلیف سره مخامخ دي هغې ته دعا غواړئ
چې څوک کلمه طیبه وایي هغې له دعا غواړئ الله به تاسو ته هم دا درکوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي و یو مسلمان چې بل مسلمان ته دعا غواړي چې یا الله پلانې مسلمان باندې رحم وکړي پلانې مریض روغ کړي پلانې غریب ته رزق ورکړي و یوه ملایکه ورته الله مقرر کړي ورته ولاړئ دا چې هغه دپاره کوم شی غواړي ملایکه ورته وایي ولکه مثل ذلک الله دې تا ته هم دغسې درکړي ملائکه ورته دعا کوي نو چې تعالی ملائکه دعا کوي نو ته بل مسلمان ته دعاګانې وکړئ دغه شپې ویښې تېرې کوي عزتمندو دا کال بیا راتلونکي معلومات نه کېږي په دې شپه باندې ملائکې راکېوځي جبرائیل علیه السلام ورسره الله خپله وایي تنزل الملائکة والروح فیها روح د جبرائیل علیه السلام نوم دی ملائکې هم رانازلېږي او جبریل امین چې هغه په اسمانونو کې د ملائکو صدر اعظم دی هغه هم راکېوځي باذن ربهم د رب په اذن سره راکېوځي او الله وایي دا شپه تر څه وخته پورې سلام هي حتی مطلع الفجر دا د سلامتیا والا شپه ده تر سبا پورې سبای کې چې اذانونه رانې شوي د ماښام نه نیولې هغې وخته پورې وي او تراویح خو پکې قضا نه کوي او د ماسخوتن جمع د ماسخوتن او د سبۍ مونځ دا پکې په جمع وکوي که چاته الله توفیق ورکړو ټوله شپه عبادت وکوي که چاته ورکړو لږ اته رکعته تهجد پیشنمي وخت وکوي که دا یو توفیق هم الله چاته ورنکړو الله دې نه کړي نو د سهار او د ماسخوتن جمع خو چې نه فوت نه شي دا مونځونه خو پکې په جمع وکوي نو دا ډېرې د مغفرت شپې دي د عتق من النار شپې دي دا شومۍ باندې مه تېروئ دا وخت چې موږ او تاسې نه ځای نشي الله دې نه کړي کاله پورې بیا مړي څه پته لګېږي یو میاشت کې څوک مړه شو بیا به منګولې مروړو چې یا الله غټه موقع رانه لاړه ځکه روایت پکې راځي وایي چې سړی قبر کې کېږي او دا هر څه وګوري هغه کړکۍ مو له خلاص کېدم وایي دې وخت کې منګولې او ما له خو ډېر لوی ژوند الله راکړی و اویا کاله شپېته کاله زندګي مې عبس تېره کړه کاش کې دا مې په عبادت تېره کړې وې او د الله پیغمبر فرمایي وایي مسلمان به د یو شي دومره ارمان ونه کړي لکه د هغه ساعت چې د الله د ذکر نه خالی تیر کړی دی ذاکرینو ته چې کوم نعمتونه او ماڼۍ د جنت وګوري وایي به کاش کې خدایه یو منټ ما ژبه نه ودرولې امام شافعي صاحب رحمه الله نهي ته ناستو سنت جوړول هغې شونډې خوځولې نهي ورته ویل دا د دویم مذهب امام دی په څلورو مذاهبو کې لوی فقیه او محدث د دنیا دی ورته ویل صاحب ته دا شونډې لږ ودروه بیتي باندې رانه غوڅې نه شي هغه ورته ویل زه څنګه ودروم د الله ذکر څنګه ودرومه زه د الله ذکر نه ودروم یعنې داسې اولیا تېر شوي چې هغوی تیارې ځان ته به د ډوډۍ وړه به یې دا ستوان به یې میده کړي وو تیار به یې غونډارې جوړ کړي وو همداسې به یې خواړه زر به یې ورپسې اوبس کړي تیار به یې میده کړي وو چا ورته ویل دا ولې وایي شخوند باندې چې کوم وخت تېروم خو د الله په ذکر به یې تېرې کړم که نه داسې اولیا د الله تېر شوي هغوی ته چې الله انعامات تقسیمات کوي او ما او تا به یې ورته خړ خړ ګورو نو زموږ به څه حالي نو که دومره نه شو کولی کم از کم دا فرض منځونه او فرض روژې د دې خو احترام وساتئ دا خو مه پرېږدئ که نه هغې مقام پسې خو نه شو رسېدی کېدای شي د دغې فرض مانځه 5 وخته جمع او د فرض روژې په برکت الله موږ هم د هغوی په لیست کې ورشمار کړي الله غفور رحیم دی درود شریف په شوق سره ولړئ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين الله په دې خبرو باندې مونږ ته عمل راکړي الله زموږ صغیره او کبیره ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله د ټولې نړۍ د مسلمانانو روژې عبادتونه اعتکافونه تلاوتونه ختمونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله چې کوم مسلمانان پکې صدقات کوي فطراني ورکوي کوم مسلمانان روژه ماتي پیشنمي نورو مسلمانانو ته ورکوي خپله خوري الله دا ټول خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله بالخصوص زموږ د دې کلي معتکفین چې کوم ناست دي او د دوی ټول اعتکافونه قبول او منظور کړي الله دوی چې کومې دعاګانې غواړي د دې ټولو معتکفینو په دعاګانو کې زمونږ پوره حصه وکړي الله چې کوم عابدان او عبادت ګزاران په دې میاشت کې تا ته لاسونه جوړي او تا نه څه غواړي الله زمونږ پکې حصه وکړي د ټولې امت مسلمه په هغې کې برخه وکړي الله د دې په برکت باندې په افغانستان کې صلح او امنیت راولي افغانستان کې خیر او عافیت او کلاري راولي افغانستان کې شریعت غرای محمدي راولي عادلانه سپېڅلی محمدي نظام راولي انګریزي نظامونه د ټولې دنیا نه ختم کړي د نړۍ په هر ملک کې چې انګریزي او کفري نظامونه دي صلیبي نظامونه دي طاغوتي نظامونه دغه ټول ختم کړي ټوله دنیا کې قرآني حاکمیت راولي الله ټوله دنیا کې امن راولي الله د مسلمانانو د ملکونو نه بالخصوص د افغانستان نه دا وایرس او دا کرونا لرې کړي الله ټول امت مسلمه ته محفوظ وساتي الله کفار په دې باندې مبتلا کړي الله کفري ملکونه په مبتلا کړي کفار په ختم کړي الله مسلمانان ته بچ وساتي د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي الله د حاضر جمع ټول وبخي د حاضر جمع کې د چا څه مشکلات د دنیا او د آخرت کې ټول مشکلات رفع کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین